د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 68 کال کې د ورځنیو لوبو پرله پسې 3 سیریزونه وګټل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لومړی آیرلینډ، دویم سویلي افریقا، دریم بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله ماته کړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 68 کال کې په لومړي سیریز کې د آیرلینډ سره مخ شوله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 2-0 سره آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه او دغه سیریز یې په خپله ګټه کړ. خو په دویم سیریز کې بیا د ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې سره مخ شوله چې په هغه لوبه کې هم افغان لوبغاړو بریا خپله کړله. سیریز یې وګټي چې 2-1 سره ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړله. بیا د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې سره مخ شوی چې د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې ته هم 2-1 سره ستره ماته ورکړه. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس ډیره قوي او پیاوړې لوبډله ده. د غټو لوبډلو پر وړاندې ښه لوبې کړې دي او داسې سترې ماتې هم ورکړې دي. تاسو وګورئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 50 اوریز نړیوال جام کې او داسې په 80 اوریز نړیوال جام کې هم ښه وځلیدله چې غټو لوبډلو ته یې غټې ماتې ورکړې.